امام منظر صاحب ستړي مشي درته وایو کلام نیم براته وي منظر صاحب ډیره مننه. السلام علیکم. ټولو په اجازت باندې به یو کلام نه شروع کوم. تاسو ته ډالۍ کوم شایق صاحب. ها بالکل ډیر مننه. ژوند ته مسکا ورکوي، ویر ته نغمګي ورکوي. ژوند ته مسکا ورکوي، ویر ته نغمګي ورکوي، جانان کمال کوي، سلګو ته موسیقي ورکوي. او زړه به مې نچوي چې د پیغلې د عزت مجرم ته، زړه به مې نچوي چې د پیغلې د عزت مجرم ته الله نیولې سپریم کورټ کې ازادي ورکوي. زړه به مې نچوي چې د پیغلې د عزت مجرم ته الله نیولې سپریم کورټ کې ازادي ورکوي. او څنګه به نمرم چې د پلار قاتل مې سپینو وتو، څنګه به نمرم چې د پلار قاتل مې سپینو وتو، پلار مې د قبر نه وباسي او پانسي ورکوي. څنګه به نمرم چې د پلار قاتل مې سپینو وتو، پلار مې د قبر نه وباسي او پانسي ورکوي. چې بیا د کوم جنگ د خوراک د بندوبست فکر دی، چې بیا د کوم جنگ د خوراک د بندوبست فکر دی، د عمر شونډو ته خسته خسته بچي ورکوي. ډېره مننه. قدغن د روڼو په ودونو باندې ولګېد، چې بیا د کوم جنگ د خوراک د بندوبست فکر دی، د عمر شونډو ته خسته خسته بچي ورکوي. قدغن د روڼو په ودونو باندې ولګېدو، پیغلې واپس دکاندارانو ته بنګړي ورکوي. قدغن د روڼو په ودونو باندې ولګېدو، پیغلې واپس دکاندارانو ته بنګړي ورکوي. څه چل خو خامخا د دې ملنګ کچکول کې شته دی، څه چل خو خامخا د دې ملنګ کچکول کې شته دی، د کور مېرمنې په خیرات کې خپل سړي ورکوي. کور مېرمنې په خیرات کې خپل سړي ورکوي. دا چې کله باچا خان ګرځېدو خلکو ورته خپل بچي راویستل چې والا بوی ځان سره، دغه خبره ده. څه چل خو خامخا د دې ملنګ کچکول کې شته دی، د کور مېرمنې په خیرات کې خپل سړي ورکوي. د دې وطن سرکار لږ وګورئ قارون خو نه دی، د دې وطن سرکار لږ وګورئ قارون خو نه دی، زما د خار اوږي په چونګ دانو غمي ورکوي. د دې وطن سرکار لږ وګورئ قارون خو نه دی، زما د خار اوږي په چونګ دانو غمي ورکوي. او دا کومې ورځ ته دی مالکه پاتې کړي یو مونږ، خلک یوه لحظه د ژوند دخلي ځواني ورکوي. دا کومې ورځ ته دی مالکه پاتې کړي یو مونږ، خلک یوه لحظه د ژوند دخلي ځواني ورکوي. او د کور تنبو مې د ډیوې نه بېګا اور اخیستی، د کور تنبو مې د ډیوې نه بېګا اور اخیستی، پردي اوبه راوړي او خپل ورته پوکي ورکوي. د کور تنبو مې د ډیوې نه بېګا اور اخیستی، پردي اوبه راوړي، د کور خلک پوکي ورکوي. او د وطن جنگ ته دی اوس نور خلک هم ملا وتړي، د وطن جنگ ته دی اوس نور خلک هم ملا وتړي. حدیث خو نه ده چې منظر به قرباني ورکوي. ډېره مننه، ډېره مهرباني، ډېره مننه. منظر صاحب په ایمان چې حد دی وکړو، قسم دی چې په ژوند کې مونږ داسې شعرونه چېرته نه دي اورېدلي. که حقیقت هم دغسې دی. نو دا خو هسې هغه رسمي غوندې کار دی چې سړی ریکارډینګ وکړي څه وکړي، خو حقیقت دا دی چې دا بغیر د دې مایکونو نه ستاسو شعرونه چې دي نو هغه د اورېدو دي. ډېره زیاته مننه ستاسو، ډېره مهرباني.